بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې درس د W توری ده او د W د توري اړوند لغتونه وایي. Words for W د W لپاره لغتونه او موږ مخکې ویلي چې W د واو آواز ورکوي او W یو قانون لري وایي هر کله چې له W نه وروسته R راشي په هغه صورت کې W نه تلفظ کیږي او R تلفظ کیږي. لکه right دلته له W نه وروسته R راغلی نو W نه ده تلفظ شوی او R تلفظ شوی right او right مو نه دی ویلي. بل مثال wrong دلته هم له W وروسته R راغلی او W نه ده تلفظ شوی wrong او wrong به نه وایي. window win wind right لیکل wrong غلط window کړکۍ win ګټل wind باد یا شمال. WRIT right او right نه. WRONG wrong او wrong به نه وایي. WINDOW window WIN win WIND wind. زموږ د لومړي کتاب ګرامر برخه خلاصه شوله. اوس راځو په لومړي کتاب کې کنورسیشن ته. کله چې موږ لومړی له چا سره مخامخ کیږو نو موږ هغه باندې پښتو یا مسلمانان یو بل ته سلام اچوي وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نو تاسې هم که هر چېرته له یو چا سره مخ کیږئ اول ښه دا ده چې ورته ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خو تاسې کولی شئ چې هلو یا های هم ووایي. د هلو یا های معنا د دواړو یو شان ده خو د یادولو وړ دی چې هلو یا های د السلام علیکم معنا نه ورکوي خو د هغې پر ځای کارول کیږي لکه هلو یا های. که چا درته ویلی چې هلو یا های نو په مقابل کې هم ورته هلو ویلی شي او هم های. له هلو یا های وروسته مونږ وایي چې که سهار و ګډ مارنینګ، که غرمه و ګډ نون، که ماښامه ګډ ایونینګ، که شپه و ګډ نایټ او که ماسپښین و ګډ آفټرنون یعنی آفټر وروسته وایي او نون غرمه نه وروسته له غرمې ماسپښین پخیر. اوس د ګډ مارنینګ یا ګډ ایونینګ یا ګډ نایټ جواب چې دی یعنی مقابل کس به تاته څنګه جواب درکړي. که دې ورته ویلې چې ګډ مارنینګ هغه به ورته وایي ګډ مارنینګ. که دې ورته ویلې چې ګډ نون هغه به ورته وایي ګډ نون. که دې ورته ویلې ګډ ایونینګ ګډ ایونینګ. که دې ورته ویلې ګډ نایټ هغه به وایي ګډ نایټ. او که چیرته هغه کس تاسو ته ویلې چې ګډ مارنینګ تاسې به هم همداسې جواب ورکړئ ګډ مارنینګ ګډ نون ګډ ایونینګ. که یې درته ویلې چې ګډ نایټ ګډ نایټ. نو دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسي. ښاد او باد اوسئ.